د لغمان والي د تیر مالی کال د ټولو ادارو د هرالخیزې بررسۍ او ترسره کړو چارو اړوند یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارله ترڅو په دې اړوند تفصیلي ګزارش د ولایت له رهبرۍ سره شریک شي. نن د دوشنبې په ورځ د مرغومي په 8مه نیټه د لغمان والي رحمت الله یارمل په مشرۍ د اداري مجلس نوبتي ناسته ترسره شوه چې پر مهال د ولایت مرستیالانو او د بیلابیلو ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. د اداري مجلس په دې ناسته کې د ولایت د والي پرانیستونکي وینا د 1209 معلولینو د سرنوشت په اړه چې کمیسیون ته اسناد د تاییدۍ په باب مراجعه نه ده کړې، لغمان ولایت کې د ښوونکو د ښارګوټو د ستونزو د حل په موخه وړاندیز او د نهر کریم په ساحه کې د 920 جریبه زراعتي دولتي ځمکې د ستونزې د حل په اړه وړاندیز د نن ورځې د اداري مجلس له مهمو اجنډاو څخه ول. په پیل کې د لغمان والي رحمت الله یارمل له لوري د مرکز مهترلام او ولسوالیو په کچه د امنیت اړوند هرالخیز معلومات د ناستې له ګډونوالو سره شریک کړای شول. نوموړي وویل چې له هر وخت څخه اوس مهال په لغمان ولایت کې د نظامي ادارو او د ولایت مقام د رهبرۍ ترمنځ خورا ښې اړیکې او کلکه هماهنګي موجوده ده. هغه د دولت شاه ولسوالۍ د امنیت اړوند هم د ناستې له ګډونوالو سره معلومات له شریکېدو سربیره یادونه وکړه چې په دې ولایت کې ګډ ځواکونه شپه او ورځ د خپلې خاورې او ولسونو ساتنه کوي او هیڅکله به د وسلوالو مخالفینو دا ارمان چې دوی به کومه سیمه ونیسي پوره نشي. ښاغلي یارمل زیاته کړه چې د الینګار او بادپخ ولسوالیو اړوند به هم د لا ډاډمن امنیت په موخه یو لړ ګامونه پورته شي. نوموړي وویل چې د حکومت لومړیتوب سوله ده، خو ولې د دولت وسلوال مخالفین په جګړې ټینګار کوي نو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې توانایي لري چې له خپلې خاورې او ولسونو په میړانه دفاع وکړي. د لغمان والي رحمت الله یارمل دغه راز په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې ته دنده وسپارله چې ولس ته د حساب ورکونې په موخه د ژر ستره ولسي غونډه ترتیب او هرالخیز چمتووالی دې ورته ونیولی شي ترڅو د هر سکتور مسؤل د تیر مالي کال حساب ولس ته ورکړي. ښاغلي یارمل د سکتوري او تخنیکي خدمتونو د رئیس په مشرۍ یو ګډ پلاوي ته دنده وسپارله چې له ټولو ادارو د بررسۍ د تیر مالي کال د ترسره کړو چارو او مصرف شوې بودیجې اړوند کې په اونۍ کې د 2 ادارو څخه لیدنه ترسره او هر اونۍ د اداري مجلس ته په تفصیل سره گزارش وړاندې کړي. دغه راز ښاغلي یارمل سکتوري رئیسانو ته سپارښتنه وکړه چې په نوي مالي کال کې ولسوالیو ته د پروژو او په نورو برخو کې پاملرنه زیاته کړي. د ولایت مقام مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار ولس ته د حساب ورکونې په غونډه کې یو شمېر ادارو ته سپارښتنه وکړه چې خپل کارونه تنظیم او دغه راز د ټولو مجالسو ته لومړی درجه مسؤلین تشریف راوړي. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې اغلې برېښنا صافۍ په ټولو اداراتو کې د حاضرۍ پابندي، دوی ته د یو منظم فورم جوړول او د ادارو له بررسۍ وروسته د مکافاتو او مجازاتو د اصل تطبیق باندې هم تاکید وکړ. د اجنډا مطابق د شهیدانو او معلولینو چارو د امنیت د پیشنهاد په اساس د ملي راډیو تلویزیون او د ولایت مقام د ویاندویي دفتر ته دنده وسپارله چې په دغه برخه کې ولسونو ته خبرتیاوې خپرې ترڅو هغه معلولین چې اسناد کمیسیون سره پاتې حاضر او دغه چارې خلاصې شي. دغه راز د پوهنې رئیس ته دنده وسپارل شوه چې له مرکز مهترلام څخه د پیل او په سلسلهوار ډول د ښوونکو د ښارګوټو د موضوع حل لپاره متواترې ناستې او حل لارې د ولایت له رهبرۍ سره تعقیب کړي. د اداري مجلس په دې ناسته کې د ښار جوړونې او ځمکوالۍ رئیس ته دنده ورکړل شوه چې د ټولو هغو ځمکو چې په اجاره ورکړل شوي څېړنه ترسره او معلومه کړي چې څومره ځمکه لا هم له قرارداده زیاته نیول شوې ده. د لغمان والي په قرغیو ولسوالۍ کې مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د غصب مخنیوي په موضوع کې جدي هڅې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي.